د مخ نه یې برسېره وې شغلې د ښکلاګانو په ځمکه د سپوږمۍ هر چا لیدله چې راتلله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ موږ چې د خپلو شاګردانو د 12م ټولګي د طالب علمانو سره موږ د شنګړې ځنګل ته راغلي یو. اتفاقاً د نقیب صاحب سره زموږ ملاقات شو. زموږ پروګرام ډیر زیات خوندور او یادګارو او د دوی راتګ پکې زموږ دپاره داسې و چې بالکل زموږ دپاره هغه سرفرایز و. په دې وجه د ده په وینا باندې د ده په اصرار باندې زه یو خپل نظم چې کوم دی هغه ده ته ریکارډ کوم. زما اورنګزیب عقاب زما پیژنګلو ده. د بونیر سره مې تعلق دی او د بټاړې په سکول کې استاد یم. زه د دې نظم نه مخکې یو دوه شعرونه وایم چې چونکې دا ماحول د غره دی نو ما چې د غره په سر ټپه کوله د زړګي سلوکو مې دمه کوله او په ځان مې ترس شو او مې جړل چې یو سړی زما کیسه کوله. دا نظم دی کډواله. ستړې وه ستومانه زنګېدله چې راتلله څاروي را شړل غوا یې وهله چې راتلله او په سر یې د سلورو یو غونډۍ وه پورته کړې د زوره یې په ځمکه خښېدله چې راتلله او ښه ډوب څادر په سر یې و جامې یې هم درنې وې د واورې د یخنۍ نه پټېدله چې راتلله او د مخ نه یې برسېره وې شغلې د ښکلاګانو په ځمکه د سپوږمۍ هر چا لیدله چې راتلله او د خلکو نادیده کتلو نوره کړه حیرانه خبر نه و د پټه حسنه خپله چې راتلله او د ډیرو لرو لارو د وهلو له سببه د میته سلیواله کارېدله چې راتلله او کډواله و عقابه خو په حسن ښاپیری وه په لاره مو د کلي تېروتله چې راتلله.